د اسلامي امارت د واکمنۍ یو چارواکي د نوموړي واکمنۍ د لوی مشر له یو فرمان څخه انکار او سرغړونه کړې. دغه چارواکي د ملا هیبت الله اخوندزاده له کوم فرمان څخه سرغړونه او انکار کړی. بلخوا په افغانستان کې له کارګرو سره د خصوصي شرکتونو د زیاتی راپورونه خپاره شوي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ملا هیبت الله د فرمان د سرغړونې خبر لرو، خو پیل د شرکتونو پر زیاتی کوو. د خصوصي شرکتونو کارګر شکایت کوي چې مالکان هیڅ راز اصول نه مراعاتوي او له دوی سره د کار قانون خلاف چلند کوي. د بیلابیلو شرکتونو کارګرو زاویې رسنۍ ته ویلي د 8 ساعتونو پر ځای پرې له 12 تر 14 ساعتونو کار کیږي او د ورځې مزدوري هم ورته ایله 250 افغانۍ ورکول کیږي. د دوی په وینا مالکان ورته تل همدا خبره کوي چې د بیکاری په اوج کې که په همدې شرایطو کار کوي ښه کنه کولای شي لاړ شي. هیڅ ښه چلند نه کوي، نه اصول شته، نه قانون او نه هم څار. د هر چا چې هر ډول خوښوي هماغسې کوي. د طالبانو په امر بالمعروف وزارت کې د شکایتونو او تحلیل رئیس مفتی عبدالحمید حماد د خپل مشر ملا هیبت الله د فرمان خلاف په 25 لکه افغانۍ دویمه کوژدن وکړه. د نوموړي ملګرو له زاویې رسنۍ سره د هغه د کوژدنې مراسمو د انځورونو شریکې کولو ترڅنګ ویلي چې د جمعې پر ورځ په عینو مینه کې د هغه د خوښۍ مراسم ترسره شول. اولادونه هم لري او شوقي کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چې د خپل مشر ملا هیبت الله د فرامینو او احکامو د تطبیق لومړی مسؤلیت لري، په خپل د خپل مشر د فرمان خلاف عمل کوي او خلک پوښتنه کوي چې په دې لږه موده کې نوموړي دومره ډېرې پیسې له کومه کړې. د ملا هیبت الله فرمان د کاغذ پاک هومره ارزښت هم نه لري. د طالبانو مشر ملا هیبت الله یو فرمان ورکړی چې طالب چارواکي له اړتیا پرته دویم او دریم ودونه نشي کولای. خلک پوښتنه کوي که د خلکو او شریعت خوښې ته کتل کیږي نو فرمان ولې ورکول کېده او که شریعت د طالب چارواکو او عامو خلکو لپاره